سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. لطیف ننګرهاری وایي وجدان یې د سندرو اجازه نه ورکوي. ویډیو در سره حتما تر پایه پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د افغانستان له اوسني وضعیته نه یوازې عام خلک بلکې سندرغاړي هم چې په خفګان کې د خلکو په شونډو مسکا راولي ناراضه شوي دي. زمونږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. په دوی کې یو مشهور افغان هنرمند لطیف ننګرهاری دی. ننګرهاری چې د هنري فعالیت د شهرت له وخته یې په لومړي ځل په اوږده ځنډ د سندرو د نه خپرېدو شاهدان یو. وایي د افغانستان وضعیت چې هره ورځ پکې ګڼ خلک وژل کیږي او له هر اړخه د تشویش وړ دی، وجدان یې ورته په داسې وخت کې د سندرو ویلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی ننګرهاری له افغان سیاستوال په خاص ډول د حکومت له رهبرۍ ناراضه دی. هغه دوی ناکام ګڼي او وایي د نورو خلکو په شان ورناخه زړه نه لري. نوموړی په یو وروستۍ مرکه کې ویلي دي په داسې وخت کې چې خلک هره ورځ د خپلو بچیانو تابوتونو ته ژاړي، رهبران لانده او کاڼه دي، دوی د سندرو ویلو ته زړه نشي کولی. 18 کلن مسافر لطیف ننګرهاری له څه باندې 18 کلونو راهیسې له افغانستانه لرې د برطانیې په پلازمینه لندن کې مسافر دی. هغه اصلا د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی او په کوم دولت ځای دی. د ننګرهاري په وینا کورنۍ یې ملکان او د سیمې له مخورو خلکو وو، خو دوی یې له ټول ممانعت سره بیا هم هنر ته مخه کړې. لطیف ننګرهاری د جلال آباد په تجربوي لیسه کې درس ویلی او وروسته یې 3 کاله د ساختماني انجینري په برخه کې هم زده کړې کړې دي. د خیاطۍ په نوم د موسیقۍ زده کړه یې کړې. لطیف ننګرهاری د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښوونځي د 9 ټولګي زده کوونکی و. هغه مهال په ښوونځي کې د ځوانانو د سازمان په نوم د ځوانانو ټولنې چې په مختلفو برخو کې زده کوونکي روزل. د لطیف په وینا هغه مهال مو مور ویل چې په دغه سازمان کې د خیاطۍ زده کړې کوي، خو واقعیت دا و چې د خیاطۍ نه بلکې موسیقي زده کوله. د دې ترڅنګ دی هلته د فوټبال لوبه هم کوله او د لوبې مینوال و. د لطیف ننګرهاري خبره د دوی په ښوونځي کې د موسیقۍ کلوب هم و چې بریالی ولی عامر و. د دوی ترڅنګ ایوب استاد، مرحوم منور، سید عالم، نعمت الله او یو شمېر نور سندرغاړي هم هغلته راتلل چې لطیف ترې لږ څه ډېر زده کړي وو. د خوښۍ خلک لطیف ننګرهاری د منګل، استاد خیال محمد او استاد شاولي موسیقي خوښوي. دوی وایي په موسیقۍ کې کوم ځانګړی استاد نه لري، خو ماسټر علي حیدر ورسره زیاته مرسته کړې ده. هغه لومړنۍ سندره له لندن وویله چې زیاته مشهوره او د ده د شهرت سبب شوه. په شاعرانو کې لطیف حمزه بابا، شفیع الله بابرزی او پرهیز شګیوال زیات خوښوي. له ټولنیزو رواجونو نارضایتي لطیف ننګرهاری په څو مرکو کې له ځینو ټولنیزو رواجونو په خاص ډول د خلکو د شخصي ژوند په اړه له عامو تفسیرونو نارضایتي ښودلې ده. هغه له زیاتو جزئیاتو پرته ویلي چې د شخص ژوند په اړه یې خلک مختلفې خبرې له ځانه جوړوي او شخصیت ته یې د زیان اړولو کوښښ کوي. د مختلفو برخو سندرغاړي لطیف ننګرهاری له هغو ځوانو افغان سندرغاړو څخه دی چې په لږو کلونو کې زیات مشهور سو او په مختلفو برخو کې سندرې د پام وړ وګرځېدې. ده په خپلو سندرو کې هم د وطن درد ژړلی، هم یې عشقي او هم یې رومانتیک سندرې له پامه نه دي غورځولې او هم یې شوخې سندرې په برخه کې خاص نوم خپل کړی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ.